السلام علیکم ګرانو لیدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو لیدونکو، غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو سره د 19 کلنو د نړیوال جام په هکله معلومات شریک کړم او دا چې افغانستان 19 کلنو لوبډله هم په دې جام کې لوبیږي. راځئ لیدونکو په ګډه سره واورو او څه وخت دا جام پیلیږي او افغانستان د کومو لوبډلو په وړاندې لوبیږي. د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د کرکټ د نړیوالو شورا له مخې 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه اخلي. ټاکل شوې دغه سیالي د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه پیل او د فبروري تر 4مې نیټې پورې به دوام وکړي چې ګډون کوونکي به لوبډلې به 16 وي او دا لوبې به په ویسټ انډیز هېواد کې ترسره کېږي. افغانستان د 19 کلونو کم عمر لوبډله د یادو سیالیو په درېیم ګروپ کې د پاکستان، زیمبابوې او پاپووا نیو ګیني لوبډلو سره مخ کېږي. د دغې سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله د جنوري میاشتې په 16مه نیټه زیمبابوې پر وړاندې د ترینیداد او ټوباګو ټاپو په ډیګو مارتین لوبغالي کې مخ شي. د افغان ځوانانو لوبډله به خپله دویمه سیالي هم په همدې لوبغالي کې د جنوري میاشتې په 18مه نیټه د پاپووا نیو ګیني لوبډلې پر وړاندې وکړي. لومړي پړاو کې به خپله وروستۍ سیالي د همدې ټاپو په براین لارا کرکټ روزنځای کې د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان لوبډلې په ګډون به ټولې ګډون کوونکې لوبډلې د یادو سیالیو له پیل وړاندې 2 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي چې د جنوري له میاشتې له 9مې نیټې تر 12مې نیټې پورې به دوام کوي. افغان 19 کلن لوبډله د یادو سیالیو لپاره لا له وړاندې په چمتووالي بوخته وه چې ګڼ شمېر تمریناتي کیمپونه یې هم ترسره کړل او هم یې د بنګلادیش د 19 کلنو لوبډلې په وړاندې د سیالیو لپاره یاد هېواد ته سفر وکړ. افغان ځوانانو که څه هم د کوربه بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لړۍ په 2-3 پر توپیر وبایلله، خو یوازینۍ 4 ورځنۍ لوبو کې بیا ستره بریا خپله کړه. هېواد ته د افغان لوبډلې له راتګ سره سم د افغان کرکټ بورډ یادې لوبډلې ته بل تمریناتي کیمپ هم برابر کړ چې په ترڅ کې یې ګڼ شمېر سیالۍ ترسره شوې. اوس مهال هم د راتلونکي سترو سیالیو لپاره د لا غوړتیا په موخه افغان 19 کلن لوبډلې تمریناتي کیمپ دوام لري.